که غواړې چې الله تعالی دې تمام مشکلات حل کړي، که غواړې چې الله دې تمام حاجتونه پوره کړي، که غواړې چې الله تعالی دې د پریشانۍ د مشکلات څخه محفوظ وساتي او په ژوند کې دې برکت راسي، اته کارونه داسې دي چې کله انسان دا اته کارونه وکړي، هم د هغه په برکت سره به الله تعالی د په ژوند کې خوشحالي راولي، د تمام مشکلات څخه به حفاظت وکړي او کومه پریشانۍ کې چې د مبتلا وي الله تعالی به هغه پریشاني او مشکلات هغه د څخه لرې کړي. هغه دپاره اته کارونه کول پکار دي. هغه اته کارونه کم دي؟ اول ایمان بالله دی، پر الله باندې ایمان راوړل. د دې تمامو کارو کول لپاره اول شرط دا دی چې الله باندې به انسان ایمان وي. د مؤمن سړي دپاره دا اعمال دي. دویم تقوا ده، چې کله یو انسان تقوا اختیار کړي د هغه دپاره الله فرمایي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کوم څوک چې تقوا اختیار کړي الله تعالی د هغه دپاره لارې اسانه جوړوي. الله د هغه دپاره لارې اسانه جوړوي. دا د الله کلام فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. د الله څخه څوک ویریږي، څوک چې د الله د رضا لپاره تقوا اختیار کړي هم د هغه لپاره الله تعالی لارې اسانه کوي. هره لار چې وي الله تعالی هغه ورته اسانه کوي. دریم توکل دی. کوم څوک چې پر الله تعالی باندې توکل کوي الله تعالی فرمایي چې کوم څوک پر ما باندې توکل وکړي هم زه د هغه لپاره کافي یم. او په هر کار کې پر الله تعالی باندې توکل کول پکار دی. او صبر، بیا چې دې لرم صبر دی. کوم څوک چې صبر کوي الله تعالی فرمایي چې ان الله مع الصابرین. الله تعالی د صابرینو مل دی. یعنی چې کوم څوک صبر کوي الله تعالی د هغه کس ضرور مدد او نصرت کوي. پنځم شی لمونځ دی. لمونځ یو داسې عمل دی. نو څو وخت به چې صحابو ته یو مشکل پیښ سو نو صحابه به 2 رکعاته صلات حاجت وکړي، 2 رکعاته نفل به وکړ، هم د هغه په برکت سره به الله تعالی د دوی تمام مشکلات ور حل کړ او پریشانی به جن لري کړي. نو لمونځ یو داسې عمل دی چې په تجربه سره دا ثابته شوې ده چې 2 رکعاته لمونځ سره انسان د انسان هر مشکل چې دی هغه الله ور حل کوي، چې انسان 2 رکعاته لمونځ په اخلاص باندې وکړي. او شپږم صدقه ده، چې کم څوک صدقه وکړي قسم بالله چې په مال کې برکت راسي، قسم بالله چې په جایداد کې برکت راسي. په صدقې سره مال هیڅ کله کمیږي نه. دا په حدیث سره هم دا ثابته شوې ده. او هم چې دی د مسلمانانو حاجت پر کول دی. کله چې حاجتمن انسان وویني، کله چې یو ضرورتمن انسان وویني نو د هغه حاجت ور پر کوه، چې څومره وس الله درکړی وي د هغه سره مرسته کوه. او الله تعالی په دې شی باندې راضي کیږي چې الله راضي سو نو ستا کامیابی یقیني ده. او بل اتم چې دی ذکر او دعا کول. ذکر او دعا دا داسې شی دی چې په د جنت په دروازو کې یو دروازه د ذاکرینو وي او په ورځ د آخرت به اعلان وسی چې هغه په دنیا کې چې ډیر ذکر او اذکار کول، دعاګانې کولې، هغه دی راولاړ سي په دې دروازه د جنت ته داخل سي. نو هیڅ کله چې څه وخت الله تعالی تاسو ته فارغ وخت نصیب کړي هم په هغه وخت کې تسبیح د ځان سره ګرځوي، ذکر او اذکار کوي، درود شریف وایي، استغفار وایي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، هم دا ذکر کوي. هم دا ګټه ده، هم دا دنیا کې دا موقع الله تعالی موږ ته راکړې ده. کوم چیرې موږ دې څخه فایده واخلو نو به موږ کامیاب یو. که چیرې فایده دې څخه نه واخلو دنیا کې هم ناکام یو، په آخرت کې به هم ناکام یو.